یعنی ما ته وای چې ته څه شی نه ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه چې چېرته لس شل مرلې کور دی دی یا چېرته معمولی غوندې افسر یا چېرته ټیکهدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره ده. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې، دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده گناہ به په قیامت کې دا یوی واحده گناہ چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړی سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وړي. نو دې وجنا یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه مونځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی مونځ نه کوي دا پلیت دی او زه مونځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکتل. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی مونځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ شي، دې کې به اجر او ثواب وي. دا شی چې زه مونځ کوم او دا مونځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، رکه ورتراله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مال بدل څنګه ځای جوړ کړی. د شپې خوب ولید، خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخکلې ده لا دته تپوس کوي چې دا څه چل دی وې دا ما ته چې زه کومه ورځ نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه لا وایا څومره موده وشو ول 3 لکه کال وشو چې په دې لام مې دا مد راخکلې وی بیا وی د قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس وایا چې الا الله لا معنا اس نشتا اس نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زویم چې الا الله کشتنو دغه ذات ته بل څوک ول سپ پتا پويږي چې دا استعلام باندې مد 3 کال وشو خدای ته قرب ول والله که پويګم چې دا خدای ته قبولم دی او کنه یو وای ناری کو د کټه کوزو غرزه ده او وی چې خدای ما هیڅ نه دی کړی قدرت ورته دا خو د چې ته په 300 کال منځونو باندې دومره غاوره شي چې طالب په جنت کې کمزې جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و دغه تصور پړ کې راغی چې ربا زما په څه حالي الله ورته وایي چې ستا حال په خپل ځای ارڅ چې وي هغه به وي ورشه فلانه شراب خانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه بزرگ دی
حیران شو ورروان شو شراب خانه ته دننا ننوتو فلانه چرته ده خلق اریان شو چې تام شراب خانه کې څه سړی ونیو د لاسه او خوځولو پاسه کم بخت بار رويستو ساده دې کړه چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ماته وی چې د تزما سلام وای ا سړی ورته په جړا شوی دی چې ما سکړی دي وې سامل دې کړه په دې مې پوي کا وې والله کا نور پوي او پلار روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پراته و نو خاورو نه ګندوا ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کې خو چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایا چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړو ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړو جنت ته بدلېږم عرض میں داو جی چې الله صرف باندې قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ شیخ صاحب تا خو بډه منځونه کول دا تکم خو روان شو خدای دې ورکا تاسو خیال نه کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تله او کابل ته یو کوچی سره نوکر شوی منځونه به ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړو منځ به کول آخر کې چې کوچی ډېر اعتبار په پیدا شنو دته چیلای را پټی کړي چې چیلای را پټی کړي نو کوچه ور پسې راغی او غاټ کوتک ور سره او د دروازې له ول اخلاص کو روزه استاد داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا و چې زما چیلای دې را پټی نو عرض میں داو چې راشي چې اوس درته د منځ گزارو حالو خیر هغه ورځ یو زمونږ په دفترونو کې یو بابو دمره ګیره تر نامه پورې وګداو زه شاته ولاړم یو سړی ته وای چې والله کستا کارو شي چرې تاسو ته کړه چې دله هم څه چای پانی پکار دي دمره ګیره ما په دې وګا ورته لاس کې مال السلام علیکم وای ور په خیر مال وای مکه اوس خبره درنه وته ده تاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض میں داو چې سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرگان وګوره د شپې ډاکې اچي او په ظاهر وګوره انګريزاني ګيري کله سرونه انګريزي او د شپې شنه چې ځان ته په ترماس کیخي او ټول شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي ساري چې وګوره ته ودا خو انګريز دی
ما داسم لیدلی او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پر دی مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ دنگ د سړو دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړی کردار او کریکټر د سړو شي او د انسانانو شي مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم امی دم سودا کو زمونږ ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کا کور تزا مخ کې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمون ژوند د اچارو دکان دی ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیره پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه چار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله پخوري لړمان د غړو په ټیم کې مړ پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دي او پخورولي لړمان دا اورېدو نه اندر دمګو غل دلته د سپیغولو په سط کې او د سپیغولو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سړکو بورډونه لګېدلي دي اډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غل راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ور نه ده په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوخي د مردار اس په غوخي د غټه غوخي په رنگ کې دې دکاندارانو خرڅ کړي مردار میخه د دې خوا کلونه یو راوړی دا او دلته هغه قصاب لزو سم لاس نه ورکوم لس پینځل لس کاله وشو چې لاس راکې زه بیا لاس وینځم زه بیا یې آرام توب نه کړی مرداره مې مشهور کبابي چې دا تاسو ورځي او په ځان وجنه داغه دکان سره ناستم یو میخو والا راغی ما ورته میخي خیر ویجی هغه ورځ خو غرق شم 5000 مې میخ اغسته و بس د شپې ناګهانه مړ شم مال صدې کړه بیا ول د ناغي ورځ و بس دا کباب والا مې ور کړه چاړه مې پیاسه راخ کاو په 2000 مې دلا ور کړه او د په واو کې خو چونکه سربډه راوا نو دتی بیا کباب پاخ کړو د خلکو نو مې ځکه نالم چې پرې ده چې خورایي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکي چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تکا کولے دا اس انسانان دی لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنه کئی پردی بچی دا پیسو دا پارا تکا تکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دغو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بمدا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پریوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کړي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې کړه. دا انسانان نو عرض میں داؤ جی چه سړی صرفه نه کوي چې د چا وس برش. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسی وایو که نه مونږ وس نشته. وس دی زمونږ دی کلي کې یو بزرگ دی مړ شو اوس. لگیا بو کله دی جماعت کې کله غاخوا جماعت کې کله بل کې مولیان دسه مال خان بیو سړی مې ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې تواچو چې شاته زېم. جماعت نا لګ را دی خو دا چل ور سره وکړو چې اونکو اوس ورپسې زه روان چې غوټه داسې وکړه نو خپای پکې چې خپای پکې خو نو خپک ګرولې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو. نو هغه ته راواغسته اوس پناستې چې داسې وکړه هغې کې خو لوټونه نو غاب چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه وړي چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي ویلې سمجتم بیا په بډه والي وي ویل خپه مې ګروله مال دلته ما نه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوته مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه ویل غوټې کوم ځای دي دلته لیونی خو نه خیر جی زه په زور کې لږ تکړه ومه دې بډې ته مې لاس ور واچولو هغه غوټه مې ترې وویسته مال دا و ویل څو پیسې دي پکې حال وایي مال 200 روپۍ دي چې پرایم منسټر هغه مخکې 200 روپۍ به دې ګیرې نه مې داسې ونیو مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای قرآن ته وګوره چې ومې نه شرمې بس څه چې وشو هغه وشو ما زما مخکې خو بیا پتېږي نه که نه ویلې نه. نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه وي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه زمونږ وس نشته کنیټرایي وکوي په دا لویو انسانانو باندې تجربه پې وکړه. انسان او مولانا نصیر الدین غرغشتوي د افریقې سیټان راغلی او زه ورسره وم زه د اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم. غرمې روټایم د مولانا صاحب په ځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټۍ وه چې روټۍ وخوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ راوویستې نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته ویلي چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی ویلي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا
اراده مې نشته چې د دې بدل راکړي یا زما شکریا ادا کړي. نو ول تاسو زما د کور روټای خوړو شملې مو خوړې، دا پیسې که زوالم دا به د روټای بدل شي. ډېر زوره سټانو لګولو. ما ورته مولانا صاحب وایلی جی دی خپکیږي. ما ته ته هم مولای تیتی والا په لار کې بیا زی ولې والا پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا وړه مې په قرض اغستی چې دا تاسو روټای وخوړه او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي دي. ما کره نه وي او 50,000 روپو له لته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیث او تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېدا. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تالی کړی دا وی یا الله مالی کړی دا. نو الله ورته وی چې زا ارسمه درته معاف کړم. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دې تا خرڅ کړی خزو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅه غل دے ڈاکو دے په منبر محراب کې بزناستم او تبراش او غله غوندې بل حضرا کې جی دعا نه بمنو باسي اگر پیران له خلک پیسې کې چې صاحب دعوا نه بمنو باسي زمونږ د افریدي نه د خدای کمکل دومره د سړی زوی نه خدای دې قرآن کچ ته ټول ورځ پنور باندې مزدوري کې بیړه دې غر کشو دا د ترکو سنډا چې په یخ کوټړای کې ناشته او هغه پیسې د بچو د خلې نه وباسي ورو چې صاحب داونه به مې نه وباسي داونه به مې نه وباسي کور دې وران شه دغه پلار او د نیکه ودې خونه ورانه دوا دې ځان ته وکړي چې دا پردو پس خوردو نه بچ ټول حلال او مردار او زکاتونه او مرداري خوري لګي شپه ورځې طالب دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي داغه دوا قبلي دعا دا په سرکونو چې ګنتی او بیلچی وهي او دا ویانه پاکي دوی تورشا او ورته وای چې دعا راته او زما دې په خدای قسمی چې زمونږ نه یو په کروڑ داغي خدای سره تعلق زیات دی یو په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه دعا هغه چاناله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپخین نه بعد مونږ په کولاندې وده شو او دوی د ماسپخین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي زائد تیزه چڼکاو کړي او خټکی یا اندوانه یا داسې زونه خرڅي دینه دوا علی دا ګمنځي او دا سنتو صاحب دا لوانه غوا دغه نه دغه دا ځان له خدای په قهر اخته مزدور نه دوا د مزدور لاس وګوري چې خندو خاري نو سپکا چې روټه د دغه لاس خوان کوي لا د مهنت او د مشقت لاس کی مونږ لاس مونږ ذاته پیر اغلهونه چا از مونږ نکو هغه چې یاره چې لاس می ویر کړه لکه مالو چولا می چې لاس ویر کړي نو کم لاس چې مهنت نه کوي لاس پوست خوې کړه د خزونه زیات پاسته لاسونه چاري بیا خو هم ټول اسبر او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رړای ګډې ګرځي هغه له لاس ورکته به وای چې په مالوچو کې ورو غورځیدم ټول اسبرګانې شو ځکه چې لاسونه پاسته هغه د پوستوالي د پاره نور د ربړ سيزونه هم ځان پورې تړي هم